الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. د تیرې ورځ سیرت کې مې ویلي چې الله رب العالمین مسلمانانو ته په جهاد باندې اجازت ورک. نو کله چې د جهاد اجازت وشو نو نبی علیه السلام کومې لارې چې د مکې مکرمې نه شام ته تللې وي او د دوی تجارتي کومې قافلې چې وي هغه په دې لاره تللې. نو نبی علیه السلام دا لارې وکتلې او د دې باره کې معلومات حاصل کړل. د دې نه وروسته نبی علیه السلام به سریه چې ورته وایي، یعنې یو څو کسه به یې لېږل، یو کس په مشرۍ باندې چې کله به د مکې د مشرکینو لښکر تېرېده او هغې سره به یې جنګ کوه، هغه نه به هغه خپل مالونه اخیسته کوم د هغې په مقابل کې چې د مکې مشرکینو د مسلمانانو نه ایثار کړي. عبیده ابن الحارث دغه رنګې څو سرایه همداسې وشوې چې د مکې د خلکو یعنې د قریشو به کوم مالونه تېرېدل په دې لاره باندې، نو مسلمانان به ورپسې وتل او هغه به هغوی نه اخیستل. دا په دې وجه چې دوی نه مالونه په مکه مکرمه کې اخیستل شوي. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کسان ولېږل او دا د رجب اخري ورځ وه، د عبید الله ابن جحش په مشرۍ باندې د کفارو یوه قافله وه چې هغه ونیسي. دا چې رجب د حرمت د میاشتو نه وه، نو صحابه کرام خپلو کې مختلف شو. ځینې ویلي چې د دې دغه قافله نیسو او ځینې ویلي چې نه نیسو، دا خو د حرمت میاشت. نو رایه په دې باندې شوه چې یاره دغه که د حرمت میاشت هم ده چې نن هم دا پرېښوده نو دا موږ نه تښتي. نو دا 10مه ورځ و، ځینې ویل چې کېدای شي میاشت تېره شوې وي، ځکه هجري میاشتې ځینې وخت 9 وي. نو په دې خاطر یې هغوی سره جنګ وکړه او یو کافر یې د هغوی نه قتل کړه او دغه رنګې یو 2 تیبندیان ونیول. کله چې د مکې مشرکینو دا خبره واورېدله نو په خلکو کې خوره کړه چې نبی علیه السلام او دغه رنګې د هغه ملګري دا د حرمت د میاشتو احترام نه کوي. الله رب عن الشهر الحرام قتال فيه، الله رب العالمین وی دوی ته نه پوښتنه کوي چې دغه د حرمت میاشتو کې جنګ څنګه دی. قل قتال فيه کبیر، الله رب العالمین وی چې ته ورته ووایه چې جنګ په دې میاشتو کې دا لویه ګناه ده. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله. الله رب العالمین شته وګوره چې کله دوی ته نه د یوې مسلې پوښتنه کوي چې کله د صحابو نه یوه خبره واقع شي او حال دا چې دوی د الله د لارې نه خلک منع کوي، په الله باندې کفر کوي، مسجد حرام ته حتی څوک نه پرېږدي او د هغې اهل چې دغه تاسې یاستئ د مکې مکرمې نه یاستئ، نو دا خو ډېره لویه ګناه ده د الله په نزد باندې چې دوی یو د دې مسلې پسې نښتې دي چې د حرمت په میاشتو کې جنګ کول دا حرام دی او تاسې وکړه، او حال دا چې دوی دا دومره ګناهونه او جرمونه کوي د دې یو هم دوی پوښتنه نه کوي. والفتنة اکبر من القتل، الله رب العالمین وی د الله د لارې نه اړول فتنه دا د قتل نه ډېره لویه ده، ځکه قتل خو یو دنیوي جزا ده چې یو څوک ووژني نو دنیا کې دغه د دنیا نه لاړ شي. خو کوم چې د کفر دی دا هغه ابدي ژوند انسان د ابدي ژوند نه محروموي، د ښه ژوند نه چې کوم الله رب العالمین انسان تیار کړی دی چې جنت دی او دغه رنګې نعمتونه دي. د دې نه وروسته الله رب العالمین نور آیتونه هم د جهاد په باره کې نازل کړه. الله رب العالمین وی وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، الله رب العالمین وی چې تاسې ای مسلمانانو د الله په لاره کې جهاد وکئ، دا کسان سره چې تاسو سره جهاد کوي، ولا تعتدوا، خو زیاتی به نه کوئ، تجاوز به نه کوئ، خپل حد نه به نه تېرېږئ. ان الله لا يحب المعتدين، یقینا الله رب العالمین زیاتي کوونکي دا نه خوښوي. په دې کسانو کې منافقین موجود وو. نو منافقینو خو ظاهرا اسلام راوړی او ظاهرا نظام ته مسلمانان ویلي او داسې فکر یې کوه چې موږ مسلمانان یو. خو کله چې سخت احکام شروع شو چې یو د هغې نه قتال، نو دوی حیران شو چې دا خو اوس قتال کول سخت دي، په دې کې خو مرګ دی، په دې کې خو زخمونه دي. نو الله رب العالمین د منافقانو باره کې وایي فاذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. الله رب العالمین وی چې کله یو صورت نازل شي خو محکم صورت وي، یعنی معنی واضح او ظاهره وي چې دا د قتال په باره کې دی او د جنگ او د جهاد ذکر کړی شوی وي، نو دوی به تاسې تا ته ګوري، هغه کسان به تا ته داسې ګوري چې کوم په زړونو کې مرض دی، ته به چې په دوی باندې بیهوشي راغلې ده د مرګ نه، ته به چې همدا اوس مرګ ته لګی دی او یا همدا اوس مړ کېږي او وژل کېږي،
الله رب العالمین وي دې دپاره د هلاکت وي. دوی څنګه ایمان راوړی دی چې کله الله رب العالمین د طرف حکم ورته راځي دوی د دې په مقابل کې هغه خوښ نه ګڼي او دا غواړي چې هغې نه په طریقه باندې ځان خلاص کړي. دغه رنګې ورونو په دې ټوله زمانه کې د مسلمانانو قبله بیت المقدس، مکه مکرمه کعبه شریفه د مسلمانانو قبله نه وه. نو نبی علیه السلام دا خوښه ګڼله چې الله رب العالمین ورته امر وکړي او هغه قبلې ته مخکې چې کوم ابراهیم علیه السلام جوړه کړې ده او د نبی علیه السلام په اولاده کې راځي او دغه رنګې دا دین هم ابراهیم علیه السلام ته منسوبېږي. نو نبی علیه السلام به دایما د دې انتظار کوه چې الله رب العالمین دا حکم را نازل کړي چې د بیت المقدس نه موږ مخ واړو او کعبې شریفې ته په لمانځه کې مخ کړو. الله رب العالمین وایي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الله رب العالمین چې کله دا حکم نازل کړ الله رب العالمین وایي مونږ ګورو ته چې ته اسمان طرف ته ګوري او دا د دې په خاطر چې د قبلې د تحویل حکم درته نازل شي. نو زه ده چې موږ به هغه قبلې ته تا واړو چې کومه قبله ته خوښه ګڼي چې کعبه شریفه ده. فول وجهك شطر المسجد الحرام. نو الله رب العالمین ورته چې کعبه شریفه ته اوس مخ واړوئ، تاسو ته حکم راغی وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، او چې هر چیرته تاسو ته کعبه شریفه ته مخ واړوئ. دین استنور بیت المقدس چې کوم حکم هغه هم قبله کړی و، دین ورسته نور کعبه شریفه ته مخ واړوئ، بیت المقدس ته مخ نه اړوئ. کله چې دا حکم نازل شو نو مشرکان او دغه رنګي منافقانو به په دین کې شکونه شروع کړل. خلکو ته ویل چې مخکینی عبادتونه هم ضایع شو، یا به ویل چې دا څنګه دین دی، کله یوه قبله غوره کوي کله بله قبله غوره کوي. نو مختلف قسمه شکونه پیدا کول او دا یې شروع کړ. نو الله رب العالمین د دوی جواب کوي سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم من قبلتهم التي كانوا عليها. الله رب العالمین وایي چې زر دی چې بیا عقل خلک احمق خلک به دا خبره وکړي چې ولې دوی د هغه قبلې نه واوښته چې مخکې ورباندې او مخکینی قبله ولې پرېښوده، او حال دا چې دا خو د الله رب العالمین حکم دی. د الله په حکم باندې موږ مخکې بیت المقدس ته مخ کړو، اوس د الله په حکم باندې لکه څنګه چې ټول دین احکام الله رب العالمین موږ ته نازلوي دغه رنګې دی هم اوس نازل کړه چې کعبې شریفې ته مخ واړو. نو د دې وجې نه الله رب العالمین وایي قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقیم. الله رب العالمین لپاره طرف د مشرق او د مغرب دی، یعنی الله رب العالمین مخکینی قبله هم د الله په حکم باندې وه او اوسنۍ قبله هم د الله په حکم باندې ده. نو دا د الله رب العالمین حکم دی او الله رب العالمین چې څنګه وغواړي هغه حکم کوي او موږ او تاسې باندې دا لازمي ده چې د الله رب العالمین حکم په ځان باندې عملي کړو. یهدي من یشاء الى صراط مستقیم. الله رب العالمین هدایت کې سمې لار ته چاته چې خوښه شي. نو کوم کسان چې د الله رب العالمین په حکمونو باندې اعتراض کوي نو اصلا الله رب العالمین دوی ته هدایت نه دی کړی، دا گمراه خلک دي. بل آیت کې الله رب العالمین وایي وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. الله رب العالمین وایي اگر چې دا سخت حکم دی چې کله سړی په دې باندې عادت وي چې د بیت المقدس طرف ته مخ کوي او بیا حکم راشي چې بل طرف ته مخ واړوي، دا یو څه سخت حکم دی. خو چې کومو کسانو ته الله هدایت کړی او په الله باندې ایمان لري، د الله په رسول باندې ایمان لري، نو هغوی ته دا سخت خبره نه ده. د الله حکم دی مخکې هغې طرف ته، اوس د الله حکم راغی دې طرف ته مخ واړوه همغې طرف ته مخ اړوي. نو بیا صحابه ته او دغه رنګې هغه مسلمانان ته چې کفارو به شکونه غورځول، دوی ته دا مسلمانانو او صحابه کرامو ته دا خبره ذهن کې راغله چې هسې نه چې زموږ دا منځونه ضایع شوي وي چې کوم بیت المقدس ته کړي دي. الله رب العالمین وایي وما كان الله ليضيع ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف رحیم. الله رب العالمین وایي زه داسې نه کوم چې ستاسې کوم ایمان یې لمونځونه دي دا ضایع کړم، بلکې د هغې اجر به ستاسې پوره در کوم، ځکه مخکې که تاسې بیت المقدس ته مخ کړی دی هم الله رب العالمین ورته چې دا هم زما په حکم باندې کړی دی، نو په دې وجه د هغې اجر نه ضایع کېږي. نو دغه رنګې نبي علیه السلام به صحابه کرام لیږل او دا لارې به یې څارلې چې د مکې د مشرکینو قافله تېرېږي، نو دوی نبي علیه السلام او صحابه کرامو ته خبر ورکړي. د هجرت دویم کال دی، د مکې د مشرکینو یو غټه قافله را روانه ده د مکې نه شام ته. په دې کې 1000 اوښان دي، ابو سفیان ابن حرب د ده په مشرۍ ده، دی مشرکې دي قافلې، او خالي 40 کسه ساتونکي پکې دي. دوی لاړه شام ته، چې شام ته لاړه نبي علیه السلام صحابو ته ویلي چې دا قافله ده د قریشو، دا هغه قریشو قافله ده چې موږ او تاسې ټول نه مالونه اخیستي په مکه کې،
او زموږ هم دا حق جوړیږي چې د هغه مال په مقابل کې چې کوم موږ نه دوی اخیستی په زور او زیاتي باندې هغه خپل مال دوی نه واپس واخلو. نو چې کله واپس بیرته قافله راتلله مکې ته، نو نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام راووتل د دې په خاطر باندې چې هغه قافله واخلي چې کوم د مکې د مشرکینو ده، د هغه مال او د هغه ظلم په مقابل کې چې کوم د مسلمانانو سره په مکه مکرمه کې شوی. نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام یعنی کم صحابه راووت، یو خدا چې ټولو ته امر نو په دې خاطر باندې چې قافله د جنگ خو نو 314 یا 18 دغسې 319 صحابه یعنی کم صحابه راووتل او د جنگ لپاره پوره استعداد هم نه لاره. په دې پوهېدل چې یاره هلته 40 کسه دي او 40 کسه هېڅ شی نه دي نسبت 300 کسانو ته یا 300 نه څه د پاسه کسانو ته. نو دوی راووته چې دغه قافله واخلي. په دې وخت کې ابو سفیان په دغه خبره باندې خبر شو. هغې مکې ته جواب ولېږه. چې کله مکې ته جواب ولېږه، مکې ته زمزم الغفاري ورته ویلې، هغې ولېږه. هغې په مکه کې اعلان وکړ چې قریشو ټولې راجمع کړه او ورته یې ویلې چې ستاسې کومه قافله چې د هغه نبي علیه الصلاة والسلام هغې مخې ته راوتې ده او هغه ټول اخلي. د مکې مشرکین ویل چې آیا زمونږ قافله اوس دومره اسانه شوه چې محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري به دونه په اسانۍ واخلي؟ نو امر یې وکړ چې لښکر برابر کړي. لښکر برابر شو، 1,300 کسان شو د زرو نمبره. نو کله چې دوی دا لښکر برابر کړ او دغه رنګې دا اراده وکړله چې نبی علیه الصلاة والسلام پسې ورشي او د هغې مقابله وکړي، نو خپلو کې ویلې چې موږ سره د کنانه د قبیلې څه مشکل شته دی، هسې نه چې موږ د نبی علیه الصلاة والسلام پسې لاړ شو او هغوی په موږ باندې شا د طرفه حمله وکړي. نو په دې وخت کې شیطان یو ځل بیا د قبیلې مشر د سراقه ابن مالک په شکل باندې ځان ورته راښکاره کړ. دوی ته یې ویلې چې یاره زه ستاسې سره یم، د دې نه مه ویرېږئ چې موږ به تاسې باندې حمله وکړو. او اصلا دا شیطان و، سراقه ابن مالک نه و چې کوم دا قبیلې مشر و. الله رب العالمین د دوی واقعه ذکر کوي، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ. الله رب العالمین کله چې دوی ته شیطان د اعمال د دوی ښایسته کړه او ورته یې ویلې چې نن ورځ ګوره په تاسې باندې غالبه کېدونکی نشته، مسلمانان لږ دي، تاسې ډېر کسان هستئ، د هغې مقابله وکئ. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، او بیا ورته ویلې چې زه به ستاسې امداد کوم، زه به تاسې ته پناه در کوم، زه هم تاسې سره یم. فلما تراءت الفئتان نکص على عقبيه. شیطان چې کله ولیده چې دواړه ډلې سره مخامخ شو، په دې کې الله رب العالمین ملایکې هم را لېږلي دي، نو بیرته واپس شو. نو ابو جهل او دوی ورته ویل چې ولې ته موږ نه واپس شې؟ تا خو ویل چې تاسو سره امداد کوم، ته اوس بیرته واپس زموږ نه تښتې. نو هغې ورته ویلې وقال اني بريء منك، زه موږ منکم، زه له تاسې نه بېزاره یم. دا ولې؟ اني ارى ما لا ترون، زه داسې ګورم چې ملایکې دي، هغه تاسې نه ګورئ. نو زه تاسې سره چې ملایکې کله شیطان وګوري نو بیا شیطان د ټینګې نه وي. نو شیطان دوی نه لاړه او همداسې جنګ ته یوازې پرېښودل. دغه رنګې ابو سفیان هم خپله لاره بدله کړله. چې کله قافله د اغازي نه تېره شوه په بدله لار باندې، نو مکې ته جواب راولېږه چې ستاسې قافله تېره شوله. چې کله دا جواب راولېږه، نو بني زهره قبیله 300 کسانو تقریبا هغوی واپس شو چې موږ د قبیلې د نجات لپاره وتو، چې د قافلې نجات پیدا که نو بیا زموږ دپاره د جنګ څه ضرورت نشته. خو ابو جهل ویلی چې نه، دوی خو هر وخت زموږ دغه کم قافله چې وي او کم زموږ دغه د تجارت لار چې دا دوی بندوي، نو باید دوی سره مقابله وکړو. خلک باید موږ وګوري، ټول خلک په دې باندې خبر شي چې دا د مکې چې کوم قریش دي دوی سره هم څه زور شته دی او د مکې اوسېدونکي دي چې بیا د داسې جرأت څوک ونه کړي چې زموږ قافلې مخ ته ودرېږي. الله رب العالمین د دوی نه داسې واقع ذکر کوي، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. الله رب العالمین وایي تاسې دغه کسانو په شان باندې مه کېږئ چې ووته د کورونو نه د ځان ښودنې دپاره د کبر او تکبر یې دغه شروع کړه او د دې د وجې نه چې د الله رب العالمین د لارې نه خلک منع کړي. نو کله چې دوی راووتل، نو مسلمانان پوه شو چې کومه قافله وه هغه لاړه تېره شوه او اوس جنګ یوازې د لښکر سره دی. طبعا په قافله کې جنګ نه و، ټول مالو او دغه رنګې سره زر او سپین زر او دا مالونه پکې و. نو
هر چا دا خواه ګڼله چې دغه قافلې سره جنګ وکړي او هغه کم مالونه چې دغه واخلي مال لاړ او جنګ پات شو. نو ځینو صحابه غوښتل چې په طریقه باندې دا جنگ ختم شي. د دې وجه نه الله رب العالمین وایي کما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. الله رب العالمین وایي یو ډلې لکه څنګه چې الله رب العالمین ته د خپل کور نه په حق باندې ویستي د جګړې چې کوم دغه د جګړې ځای او یو ډله د مؤمنانو داسې وه چې دا کار یې بد ګاڼه، یعنې دی غوښتل چې اوس د جنګ نه ځان خلاص کړي. په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو سره مشورې شروع کړې. او بکر صدیق رضی الله عنه پاتې هغوی ته ویله چې کومه قافله وه خو لاړله اوس جنګ شو. نو چې جنګ شو دې په اړه کې څه کوو؟ که چېرته دوی پرېږدو نو مدینه کې هم دوی موږ نه پرېږدي ځکه موږ پسې راځي، او که چېرته یې نه پرېږدو نو زمونږ د جنګ استعداد نه لرو، موږ په هغه پوره چې کوم زمونږ طاقت دی خلکو ته ټولو ته امر نه دی شوی چې راووځي. دا خو ځینې کسان راوتلي دي، نور صحابه کرام ډېر په مدینه کې پاتې دي. نو دې وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وویلې چې یا رسول الله چې څه تاته ښه ښکاري هغه وکړه. دغه رنګ عمر رضی الله عنه هم ښې خبرې وکړلې. دغه رنګ یو بل صحابي پاتېده مقداد ابن اسود یې ورته ویلې، هغې ورته ویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې موږ د بني اسرائیلو په شان نه یو چې هغوی موسی علیه السلام ته ویلې فاذهب انت وربک فقاتلا. بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته ویلې چې ته لاړ شه او ستا رب دې لاړ شي او هلته جنګ وکړئ او موږ به دلته ناست یو چې کله غالبه شي نو بیا موږ ته غږ وکړي. اصحابي ورته ویلې چې موږ د بني اسرائیلو خوی موږ کې نشته دی چې کله تا ته الله رب العالمین څه حکم کړی او څه تا ته ښه ښکاري نو ته مخکې شه موږ به درپسې یو. نبي علیه السلام ویلې چې ما ته دا درې واړه صحابه د مهاجرین نه یعنې د مکې د اوسېدونکو نه چې کوم هجرت کړی. نبی علیه السلام ویل چې مشوره ماته راکړئ. د نبی علیه السلام مقصد دا چې هغه صحابه چې کوم د انصار دي د مدینې اوسېدونکي دي د هغوی سره بیعت شوی خو په دې باندې بیعت نه و شوی چې تاسې به د مدینې نه بهر هم زموږ په ملاتړ باندې جنګ کوئ او دا جنګ د مدینې نه بهر دی نو د هغوی رایه ضروري ده. نو په دې وخت کې سعد ابن معاذ رضی الله عنه په دې خبره باندې پوه شو، هغه د انصارو مشر. نو هغه ویلې چې یا رسول الله داسې معلومیږي لکه ته چې تا مقصد چې زمونږ یعنې انصار دی مقصد دی. نبي علیه السلام ورته ویلې چې او زما مقصد هم تاسې هستئ. نو هغه ویلې چې یا رسول الله موږ په تا باندې ایمان راوړی دی، ستا هم تصدیق کړی دی چې ته څه امر کې موږ به هغسې کوو او یو کس هم که چېرته تا موږ ته امر وکړه چې په دې بحر باندې ورشئ نو یو کس هم زموږ نه وروسته پاتې نه شي. نبي علیه السلام په دې خبرو باندې ډېر زیات خوشحاله شو ځکه د دوی نه دغه چې کومه تمه د نبي علیه السلام و ځکه و جنګ حتمي شو نو دا دوی د هغې جواب ورکړ. الله رب العالمین د نبي علیه السلام سره وعده کړې وه چې یا به دا چې په دې جنګ کې به غلبه ورکوي او یا دا چې دا قافله چې کوم د مالون نه بار ده دا به ورته الله رب العالمین په نصیب کوي. الله رب العالمین وایي وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الله رب العالمین وایي الله د تاسو سره وعده کړې وه چې یو د دې دواړو ډلو نه به د هغې فتح او بریا به تاسو ته درکوي خو تاسې هغه ډله خوښه ګڼله چې کوم د مالونو او قوت ورکې نه و. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. او الله رب العالمین دا اراده وه چې حق دا په خپلو کلماتو باندې اوچت کړي او د کافرانو دا بیخ ختم کړي ځکه که قافله هم چور کړی بیا بل ځل دپاره بیا جنګ پاتې کېده ځکه حتما به هغوی تاسو سره مخامخ کېږي. نو کله چې الله رب العالمین غوښته چې تاسې په دې مکې مشرکینو باندې غالبه شئ او دوی مغلوبه شي او د الله رب العالمین دین چې اسلام دی حق دین دی په دغه نورو دینونو باندې اوچت او غالبه شي او خلکو ته پته ولګېږي چې د اسلام دین حق دین دی. نبی علیه السلام دغه رنګې صحابه کرامو د بدر په طرف باندې روان شو. دغه رنګې لښکر په یو ځای کې واړول چې کوم صحابه کرامو محمد صلی الله علیه وسلم او دغه رنګې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خپله لاړل او غوښتل چې دې نه ځان خبر کړي چې قریش چېرته دي او څه کول غواړي. نو په دې کې یو سپین ږیرې عربو هغې نه یې پوښتنه وکړله نبي علیه السلام چې ما ته خبر راکړه چې د محمد او د هغه ملګري به چېرته او دغه رنګې د مکې قریش به چېرته یعنې کوم ځای ته به رسېدلي یاست. د ځان پوښتنه مې ترې وکړله د دې په خاطر باندې چې دا پوه نه شي چې زه د کوم ډلې نه یم. د عرب مشر ورته ویلې چې ته د کوم ته څوک یې؟ نو نبي علیه السلام ورته ویلې چې اول ته موږ ته خبر راکړه نو وروسته نه بیا موږ خبر درکړو. نو هغه ورته ویلې چې ما ته چا خبر راکړی چې د مکې مشرکین د مکې چې کوم قریش دي هغه په فلانۍ ورځ راوتي.
نو که په دې ورځ راوتی اوس په فلاني ځای کې او محمد او دغه ملګري صلی الله علیه وسلم هغه په دې ورځ راوتلی دي که چېرته هغه ماته رښتیا ویلي نو اوس په فلاني ځای کې د دوی ځای مرته وښوده او د مکې د مشرکینو ځای مرته وښوده. نو بیا نبي علیه الصلاة والسلام ته ویل چې تاسو څوک استئ؟ نبي علیه الصلاة صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې نحنو من ماء، موږ د اوبو نه یو. نو هغه سپین ږیری حیران شو، دوی ته لاړل ځکه نه یې غوښتل چې هغه تر ځان دا معرفي کړي چې موږ د مسلمانانو د ډلې نه یو او دغه رنګې زه پیغمبر یم او ځکه دا خو د جنګ حالات دي. نو هغه سپین ږیری سوچ شو دا د کوم اوبو نه دي، دا د کوم ځای نه دي، زه یې ونه پېژانده. او حال دا چې نبي علیه الصلاة والسلام دا مقصد چې انسان چې کله پیدا کېږي نو د اوبو نه پیدا کېږي. دغه رنګې نبي علیه الصلاة والسلام علي، زبیر ابن العوام، سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنهم دا صحابه ولېږل چې خبر راوړي چې مکې مشرکین چیرته دي او څه حالات دي، حالاتو باندې ځان خبر کړي. تر دې چې بدر دغه ځای ته ورسېده، په دې ځای کې یو دوه غلامان ولیدل. نو هغه دواړه غلامان یې راواخیسته، ورته یې ویلي چې بیرته راوستل نبي علیه الصلاة والسلام په لمانځه باندې ولاړ دی. نو د صحابه کرام ورته ویل چې تاسې هلته څه کول؟ نو هغوی ورته ویلې چې مونږ خو چې کوم د مکې د مشرکین لښکر راغلی چې ابوجهل یې مشر دی هغې ته هم اوبه ورکولې. صحابه کرام ووهل، نبي علیه الصلاة والسلام په لمانځه مشغول دی. لکه صحابه کرام اوس هم دا زړه دی که چېرته د دې جنګ نه بچ شي او هغه قافله چې کوم مال ورکړي دی هغه راونیسي نو دا به ښه. نو تر دې چې هغوی ویل چې موږ هماغه قافله چې کوم تاسې یادوئ هماغې ته موږ اوبه وړلې. نو چې کله نبي علیه الصلاة والسلام د لمانځه نه اوزګار شو نو هغه ورته ویلي چې کله یې درته رښتیا ویلي نو وم وهل او چې کله یې درته دروغ ویلي نو پرې ښودل. بیا نبي علیه الصلاة والسلام ته پوښتنه وکړله چې د مکې مشرکین څومره کسان دي؟ نو هغې ورته ویل چې موږ ته پته نشته، وایي د ورځې څو اوښان حلالئ؟ نو هغه د غلامان ویل چې د یو ورځ 9 اوښان حلالئ او بله ورځ 10 اوښان حلالئ. نبي علیه الصلاة والسلام ویل چې د دوی د 900 او د 1000 په منځ کې. نو دین وروسته صحابه کرام او نبی علیه الصلاة والسلام روان شو چې ځکه پوره معلومات ورته وشو چې نور د جنګ نه خلاص نشته او د بدر ساحې ته مخامخ شو، یو ځای کې یې واړول. په دې وخت کې یو صحابي رامخته شو، حباب ابن المنذر نومېده. هغه ورته ویل چې یا رسول الله ته امر کړی چې په دې ځای کې واړوي. نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې نه، بلکې دا رایه ده. نو هغه صحابي ویلی چې رایه ده نو موږ باید په داسې ځای کې واړو چې کوم ځای کې دا د بدر چینې دي، اوبه دي. نو اوبه به موږ بندې کړو چې کوم اوبه دي هغې نه به موږ څکو او کوم چې دښمن دی هغه به اوبه نشي څکلی. په دې وجه به چې د دښمن بیا نبي علیه الصلاة والسلام دا رایه ښه وګڼله او هماغه ځای کې واړول چې کوم دي صحابي ویل. نو چې کله دوی هلته واړول نو چې د مکې د مشرکینو به هر یو کس ته دې اراده وکړله چې اوبه وڅکي نو اوبه وژلی شو، ځکه مسلمانانو هغه ځای نیولی و. دغه رنګې نبي علیه الصلاة والسلام کېنه صحابه کرامو ته وایي چې سبا ورځ به انشاءالله په دې ځای کې پلانې وژل کېږي. د مکې د مشرکان چې کوم دي او د مکې کوم لښکر چې راغلی د هغې کسان ورته ښیي، ځکه نبي علیه الصلاة والسلام د الله رب العالمین حق پیغمبر او د الله رب العالمین طرف ورته وحی راتلله. ورته ویل په دې ځای کې پلانې وژل کېږي، په هغه ځای کې پلانې وژل کېږي. نو صحابه کرامو معنویت ډېر اوچت شول او په دې خوښه وګڼله چې د مکې مشرکین اصلا هر مسلمان دا خوښه ګڼي چې مشرکان ښکته واوسي. نو صحابه کرامو دا خوښه وګڼله چې دغه مشرکین چې کوم کبر کې راغلي، کوم قوت باندې راغلي، بیرته په ماتې باندې لاړ شي. دغه رنګې د قریشو لښکر هم یو کس ولېږه، عمیر ابن وهب نومېده. نو هغه چې راغی نو هغه ویلي چې عمیر ابن وهب ویلي چې مسلمانان تقریبا د 300 شاوخوا په تقریبا دي. بیا د خپل لښکر ته ویلي مشرکانو ته چې تاسې ولې د مسلمانانو سره په جنګ باندې داسې کلک استئ؟ دا خو ټول زموږ خپلوان دي. که چېرته یو سړی زموږ نه حتی که زموږ د ډلې نه وي او د مسلمانانو ډلې زموږ خپلوان ووژني نو بیا هم په ټول عمر باندې بدې راځي چې دې زما ورور وژلی، دې زما تره وژلی، ځکه مسلمانان ټول هم د دوی قبیلې نه مهاجرین چې کوم نو راځي چې دا جنګ پرېږدو او واپس لاړ شو. دغه رنګې عتبه ته یې ویلې، حکیم ابن حزام ته یې ویلې. نو هغوی هم ورسره ومنله. عتبه پاڅېده او خلکو ته یې ویلې چې زموږ د جنګ کې څه فایده ده. کله چې ابوجهل دا خبرې واورېدلې سخت غوسه شو. وایي عتبه خو خاص د دې په خاطر دا خبرې کوي چې
نبی علیه السلام سره خپلولي ده. دغه رنګې د عتبه یو زوی مسلمان شوی د مسلمانانو په لښکر کې، او بیا وویلې چې د زوی د مسلمانانو په لښکر کې دی، ځکه دی خوښه نه ګڼي، موږ دومره راغلو د دې مقابله کوو، اوس دا موږ ته وایي چې واپس لاړ شئ. نو مشرکان چې وو معنویات ډېر ښکته شو، ځکه عمر ابن وهب هم ورته ویلي چې دا خو د مدینې خلک دي، دا یې جنګونه کړي دي، په جنګونو کې ډېر تکړه دي، چې یو کس وژني حتما به درنه یو کس وژني. نو په دې خاطر هغه ورته ویل چې واپس لاړ شي. نو الله رب العالمین شپه شوله، په دغه شپه باندې الله رب العالمین په مسلمانانو باندې خوب راوسته، ځکه په داسې حالت کې غالبا سړي ته خوب نه ورځي، خو د دې په خاطر باندې چې دوی دغه راحت واخلي او سکون واخلي، الله رب العالمین وی اذ یغشیکم النعاس آمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الله رب العالمین وی کله چې تاسې باندې خوب راغی او دغه رنګه الله رب العالمین په تاسې باندې باران نازل ک، دا په دې خاطر چې د مسلمانانو قدمونه ثابت شي، ځکه د غږی کم چې و دا د عربي ملکونه اکثره دا صحراګانې چې دي شګې دي، نو په دې کې قدم او دا شین خوخي په دغه رنګ قدم خوې ده او دا ثابت په سړی نشوتلې، نو الله رب العالمین باران نازل ک، او دغه رنګ د باران سره رحمت د الله رب العالمین نازلېږي او مسلمان ور باندې خوشاليږي، نو په دې سره دوی خوشاله شو. دغه رنګ چې کوم هغه ویره او د جنگ حالات الله رب العالمین په موقت خوب راوسته دي، په خاطر چې دغه ویره د زړونو ووځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.